نو د عیسی مسیح د پیدایښت کیسه داسې ده چې هر کله چې د هغه مور مریم یوسف ته کویدن شوه نو د واده نه وړاندې دا پته ولګېده چې د هغې امیدواري د روح القدس نه ده. یوسف د هغې چنغول یو نیک سړی و نو هغه د هغې د بدنامۍ نه د بچکولو دپاره په پرده کې د کویدن ماتولو اراده وکړه. هغه دا اراده کړې وه چې په دې کې د مالک خدای یوه فرښته په خوب کې ورته راله او وی فرمایل چې ای د داود زوی یوسفه د مریم سره د واده کولو نه مه یریږه ځکه چې د هغې امیدواري د روح القدس په قدرت ده. د هغې به زوی وشي او ته په عیسی نوم کېږده ولې چې هغه به خپل امت د ګناهونو نه خلاصوي. دا هر څه ځکه وشول چې مالک خدای د پیغمبر په وسیله څه فرمایلي وو هغه پوره شي. ګوره یوه پیغله به امیدواره شي او زوی به یې وشي او د هغه نوم به امانویل کیږي چې مطلب یې دی خدای پاک زموږ مل دی. هر کله چې یوسف د خوبه بیدار شو نو د مالک خدای د فرښتې حکم یې ومنلو او مریم سره یې واده وکړو او کور ته یې راوسته. نو بیا هغه تر هغه وخته پورې د هغې سره میلاو نه شو تر څو چې د هغې زوی پیدا شوی نه و. نو هغه په عیسی نوم کېښودو.